السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زم سلمان خان او دا وخت ګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته خیم تاسو په کیپ کټ کې د اردو ټیکس څنګه اډ کوئ. دوستانو که تاسو خیال کړئ کله چې موږ په کیپ کټ کې د اردو ټیکس لیکو څنګه غوړ چې کوم جدا جدا راځي په صحیح طریقه باندې لیکل کیږي. نو که داسې پرابلم تاسو حل کول غواړئ نو بالکل تاسو صحیح ویډیو ته راغلی یئ. ویډیو پوره واچ کړئ او زده کړه ترې وکړئ. خاص تاسو پیسې کار وکړئ په خپل موبایل کې کیپ کټ ته راشئ، کلیک پکې والئ. دلته کې به پلس آیکن باندې کلیک والئ. په دې ځای کې تاسو سره یو فوټو راوالئ په کوم فوټو باندې تاسو د اردو ټیکس لیکئ. خاطر لکه دا فوټو زران په دې ما کلیک واغستو، لاندې لکه د اډ اپشن دی په دې ما کلیک واغستو. زموږ د فوټو چې کوم د موږ ټایم لاین ته راړو ټیک شو. بیا لاندې لکه دا یو اپشن دی ټیکس په دې ما کلیک والئ. دلته کې پر اډ ټیکس باندې کلیک والئ. تاسو سره تاسو کیبورډ راوړئ، تاسو خپل کیبورډ اردو ته واړوئ او دلته کې به تاسو په اردو کې یو جمله ولیکئ. تاسو چې هر یو جمله لیکئ، فرض کړه زه خپل نیم لیکم، زه لیکم سلمان. ټیک شو، ما دلته کې د خپل نیم ولیکو خو زموږ د نیم د کوم الفاظ چې د موږ سره جدا جدا راځي په صحیح طریقه نه لیکلی کېږي. ښه دا مسله به تاسو څنګه حل کوئ؟ تاسو به یې کار وکړئ چې بیک په راشئ. چې بیک راغلی تاسو به دې ځای یو سکرین شاټ والئ. ښه چې کله چې تاسو سکرین شاټ واخلئ بیا یې کار وکړئ چې بیک په راشئ. او دلته کې دا یو اپشن دی سیټینګ په دې به کلیک والئ. تاسو سره داسې اپشن نه وړئ. دلته کې دا یو اپشن دی فیډبیک په دې به کلیک والئ. په دې کې بیا داسې لاندې راشئ. دلته کې دا یو اپشن دی ټیکس ایډیټینګ په دې به کلیک والئ. تاسو سره داسې نیو پیج اوپن شي. دلته کې لیکلی ډسکرپشن. تاسو په کیپ کټ کې چې څه مسله وي تاسو به هغه دلته کې ولیکئ. دلته کې زه پیسټ کوم، دلته کې ما پیسټ کو، تاسو به دا رنګ ولیکئ. صحیح شو، دا لیکل به تاسو وکئ. بیا لاندې لکه دا یو اپشن دی دې بیا کلیک والئ. دلته کې سلیکټ فرام البم په دې به کلیک والئ. ښه تاسو سره تاسو ګیلري راوړئ. تاسو به دې ځای نه سکرین شاټ بیا راوالئ کوم چې تاسو کیپ کټ کې ویستی او کومه مسله چې ستاسو وه. ښه به سکرین شاټ باندې زه کلیک کړم. بر دلته کې دا اوپن اپشن دی دې بیا کلیک والئ. زموږ د سکرین شاټ چې کوم دلته کې موږ سره اډ کېږي اډ شو. صحیح ده. بیا به یې کار وکړئ لږ لاندې به داسې راشئ او دلته کې لیکلی ایمیل. تاسو به دلته کې خپل ایمیل ورکئ دې به کلیک والئ. دلته کې تاسو خپل ایمیل اډ کړئ. ښه موږ دلته کې دا یو ایمیل اډ کوو دې ما کلیک واغستو، دا موږ سره اډ شو. بیا بیک راشئ. چې بیک راغلی دلته کې دا یو اپشن دی سینډ، تاسو په دې باندې کلیک والئ. دلته کې په اوکې باندې کلیک والئ. په 24 غنټو کې به دننه ستاسو دا مسله چې کوم دی نو حل شي. دوستانو 100% ډېر ټریک دی. نو که دا ویډیو ستاسو خوښ شوی دا ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې سره د بیل آیکن ووهئ چې زموږ را روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته در ورسي.